چې یو زنانه په خېټه باندې حمل یي یا یو زنانه ماشوم له پی ورکوي د دوی مسله داسې ده که چېرته دوی په ځان باندې یریږي یا په د خپل ماشوم باندې یریږي چې یاره دا روژه به یا ما له نقصان راکړي یا به زما د ماشوم له نقصان ورکړي نو د دوی دپاره جایز دي چې دوی روژه ونه نیسي یو زنانه که په ځان یریږي لکه حمل دی په ځان یریده او که چېرته په دې ماشوم یریږي یا ماشوم له پی ورکوي او روژه نیوه ورته ګران دي نو په داسې حالاتو کې دوی له جایز دي چې دوی روژه ونه نیسي او بیا به وروسته چې کله دغه مسله ختمه شي د کومې دپاره چې روژه نه ده نیولې نو بیا دې وروسته قضا راوړي ولې یو سړی چې دا مسله څنګه داسې بیان شوه دا دې دپاره چې دم بیماران دي که نه دم څه دي دم بیماران دي یو قسم اختلاف بیا د علماو په منځ کې په دې مسله کې دی چې دوی چې وروسته قضا راوړي د هغې سره به فدیه ورکوي او که نه د هغې سره به فدیه ورکوي او که نه نو یو قول د علماو دا دی چې دا زنانه به بیا وروسته که چېرته د خپل بچي باندې یېرېده او د هغې د لاسه یې روژه ماته کړي یا یې روژه نه یې نیولي نو وروسته به قضا هم راوړي او ورسره د یوې ورځې په بدله کې به یو مسکین له خوراک هم ورکوي دویم قول دا دی او دا د امام ابو حنیفه رحمه الله قول دی او د امام مالک هم یو روایت دی چې په دوی باندې فدیې نشتي صرف پې قضا ده او کومه زنانه په خېټې چې بچی یا ماشوم له پی ورکوي دوی ته الله روژه ماف کړې ده ماف کړې معنی دا دی چې یعنې که دغه ټیم کې نه نیسي هېڅ خبره نه ده وروسته دې بیا قضا راوړي نو وګورئ په دې روایت کې د فدیې تذکره نشتي کله چې سړی سوچ وکړي دلایلو کې او دا خو اوږده مسله ده خو ماسې مختصر ذکر کړه نو راجح هم دقه ښکاري والله اعلم چې په دوی باندې صرف قضا ده فدیه پکې نشتي